سلام ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغان کډوالو ځورونه د طالبانو د کډوالو چارو وزیر د پاکستان سفیر سره کتلي. د طالبانو د کډوالو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی افغانستان کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامي سره کتلي او په کراچي کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې حقانی دې لیدنه کې وویله د افغانانو ځورول به د دواړو هیوادونو ښو او دوستانه اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان سفیر د افغانانو ځورونه د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن کار وګاڼه او ویل چې دوی غواړي د پاکستان او افغانستان په دوستانه اړیکو کې ستونزه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا 1100 افغانان کډوال نیولي او زنداني کړي دي چې دې چارې ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي. د یونما مشري کابل کې د پاکستان له سفیر سره کتلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روازاد افغانستان کې د پاکستان له نوي سفیر عبید الرحمن نظاماني سره کتلي او د افغانستان د اقتصادي او سیاسي ننګونو په اړه خبرې کړې دي. یونما ویلي دواړو لورو ته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ټول شموله حکومتوالي، اقتصادي پراختیا او ښوونې او روزنې په برخو کې د همکارۍ لپاره پر خپل هوډ یو ځل بیا ټینګار وکړ. طالبان به په رسمیت ونه پیژنو څو چې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تېره پنجشنبه یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو په سرغړونې د یو ټول شموله حکومت جوړولو کې په پاتې راتلو، د اقتصادي نظام په سقوط او په بشري او ټولنیزه کړکېچ تورن کړي او ویلي دي چې تر هغه به دوی په رسمیت ونه پیژني چې خپلو کړو ژمنو باندې عمل ونه کړي. یاد پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته د خلکو پر وړاندې سخت تاوتریخوالي شوی او د هغه هیواد داعش او القاعده په ګډون د بهرنیو ترهګرو په خوندي ځاله بدله شوې ده. د اسوسییټډ پریس په وینا په دې عمومي اسامبلې کې د نړۍ له 193 هیوادونو څخه 114 هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب لپاره مثبتې رایې وکارولې او روسیه، چین، بیلاروس، بورونډي، شمالي کوریا، ایتوپیا، ګینا، نیکاراګوا، پاکستان او زیمبابوې هغه هیوادونه دي چې منفي رایې ورکړې. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات زموږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.